د بهرنی چارو وزارت سرپرست تاشکند غونډه له لاسته راوړنو ډکه ګڼي. د سلامونه مهار کلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي هیله مند دی چې د دغې غونډې پایله به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د افغانستان اړیکې له نړیوالې ټولنې سره ښې کړي. ښاغلي متقي د تاشکند غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وایي چې دغه غونډه د اسلامي امارت لپاره له بریاو ډکه وه. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وویل د اقتصاد او ترانزیت د پراختیا او ښه والي لپاره او دا چې افغانستان د سیمې د اقتصاد او نښلون په مرکز بدل شي په دې هکله ډېر ښه نظرونه سره تبادله شول او موږ هم د افغانستان د وضعیت په هکله ډېر ښه معلومات ورکړل. ښاغلي متقي همدارنګه زیاته کړه هیله من یو چې د نظرونو له دغه عدلون بدلون او معلوماتو سره له ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ښې او پیاوړې شي. خو د تاشکند غونډې په تړاو نظرونه بېلابېل دي. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهاد وایي د تاشکند غونډې ګډونوال په ځانګړې توګه امریکایان او اروپایان چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو لپاره یې رایه مهمه ده تمه لرله چې ښاغلی متقي به دغې وینا کې ووایي چې څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي، څه وخت میرمنې اجازه ترلاسه کوي چې په حکومت کې خپل کارونو ته راشي. دا مسایل یاد نه شول. د پوهنتون استاد حکمت الله میرزاده وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره منظمه واحده تګلاره او څرګند دریځ نه لري او دویمه دا چې له دا ډول څرګندولو سره غواړي په نړۍ وګرځي او د رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې ټاکل شوې ده د تاشکند له غونډې وروسته د کاسازر، ټاپي، ټاپ او د ترمز مزار شریف د ریل پټلۍ په څیر د لوی اقتصادي پروژو عملي کار مهم پیل شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.